کہانی د واورو په غرونو کې شروع کیږي په کوم ځای کې چې د اورګارډ نومي سړي جهاز ورتاو شوی خو هغه دغلته یوازې پاتې شوی دی په مختلفو او په عجیبه طریقو باندې دغلته خپل ژوند تیری او صبر کوي چې دلته څوک راشي او د مدد وکړي او دغه ځای نه وروباسي خو آیا دا ممکن شي او کنه د دې هر څه پته موږ ته د ویډیو په اخر کې لګي د ټول نړومبه د اورګارډ په دغه ځای کې SOS ولګي چې دغه مطلب دای کچره دغه ځای د پاسه هلیکاپټر یا جهاز تیریږي او دغه SOS ویني نو د مدد لپاره به خامخا راکوزيږي دغه ځای نه د وته د لپاره د سره هیڅ نقشه هم نه و دی په خپل کینی او ځان له نقشه جوړه کی د دغه ځای د وته د لپاره څومره چې هم وخت تیریږي د سره نور هم ټینشن سیوا کیږي او د ځان له دا سوچ کی چې زما د بچکولو د لپاره به هیڅ څوک هم را نشي او زه به دغه تمړ شم یو ورځ دی ډیر زیات اوږي شي دغه د ژوندۍ پاتې کېدو د لپاره دی دغه دغه وور او کني او داغه نه میان را وباسي او هغه میان ځان له اخري او دغه ټایم په تیر کی اورګارډ په دغه وورو کې درې ورځې پوره شوې دي خو تر اوسه پورې د مدد د لپاره هیڅ څوک هم نه دی راغلی د ارسات پاسي او د غرونو سر ته خيږي او ځان سره یو ریډیو هم اخلي هغه د دې لپاره چې داغه نه سیګنل لاړ شي او چاته پته ولګي چې په دې غرونو کې څوک یوازې پاتې کیږي او زما مدد وکړي په دغه ځای کې د اورګارډ 15 ورځې پوره شوي خو تر اوسه پورې د مدد لپاره هیڅ څوک هم نه راغلی او د سره ټینشن نور هم سیوا کیږي یو ورځ د اورګارډ د غړ د سر نه د خپل جهاز خواته راشي او د پته ولګي چې د جهاز کړکۍ شید ماته کړي دا او د نتلې دي او د چې څومره هم میان نه نسلی هغه ټول میان خړلې دي د سره ټینشن نور هم سیوا شي او ډیر زیات په حیرانتیا سره بهر ودرېږي او په ناڅاپه کې خپل خپل ته وګوري او دی ویني چې دا د یو غټ بالوخ پدا دغه نرسته د خپل جهاز ته واپس رادن نشي او ځان سره سوچ کوي چې د تو صرف یو مسله نه ده دوه مسلې دي یو خو د بالونه هم ځان بچ کول دي او بل دلته ژوند هم تیرول دي یو ورځ د پته وارو کې یو هلیکاپټر په نظر باندې راشي او دی کوشش کوي چې د هلیکاپټر ته پته ولګي چې دلته یما د خړم به ډیر زیات چغي وي او بیا دغه تاغلوګي هم شروع کی خو هغه ته بیا هم پته نه لګي خو د ډیرو زیات چغو او د لوګو د وجه نه ها هلیکاپټر اخر کار دی ویني او د طرف ته روان شي خو کله چې د خواته راکوزيږي نو دغه تسلیه او توپان ډیر زیات راشي چې داغه د وجه نه دغه هلیکاپټر خطه گزار شي دغه هلیکاپټر طرف ته منډه لاړ شي د چې کله دغه هلیکاپټر خواته ورسي نو د پته ولګي چې پایلټ خو مړ دی او دغه تپکی یو جینې هم دا او هغه جینې ډیر زیات زخمی ده او د ډیر زیات زخمی کېدو د وجه نه دغه جینې بهوش ده دغه هلیکاپټر کې میډیکل باکس پروتي دغه میډیکل باکس راخلی او دغه جینې علاج شروع کی دغه نرسته دی بیا د هلیکاپټر دروازه ماته کی او دغه جینې په سملی او ځان سره د خپل جهاز خواته بوزي کله چې دا جینې په جهاز کې په خوش کې راشي نو دا دغه پایلټ په باره کې تاسو کی او دی ورته وای چې ها پایلټ مړ شوی دی چې دغه د وجه نه دا واپس بهوش شي دغه نرسته اورګارډ ډیر زیات خپي دغه هلیکاپټر خواته واپس لاړ شي او آلته چې کم پایلټي هغه پایغه واوره کې خخ کی او دغه ته بجړه باندې شروع شي او وای چې خدای پاک مونږ د دې زنه وباسي دغه نرسته دی پتاي هلیکاپټر کې یو تصویر هم ویني چې دغه نه دا پته لګي چې دغه جنې او دا پایلټ پاسل کې خزه او خاون وو چې کله دې دغه هلیکاپټر ته خوانه واپس راشي او په خپل جهاز کې نو دې دغه تزان له خوراک پوخ کی او ها خوراک په خپل هم وکي او په جنې باندې هم لګلګه او خوري هاي جنې صحیح خوراک نشو کولای ځکه چې هغه لا صحیح په هوش کې نه راغله دغه یو دوه ورځې تیری شي او دغه جنې حالات نور هم ډیر خرابيږي او دغه اورګارډ سره نور هم وخت په وخت ټینشن سیوا کیږي او ځان له سوچ کی ودی سینه چرته دې جنې سره سچل وشي ځکه چې میډیکل باکس کې چې څومره هم دوايانې وي هغه دوايانې په ختمېدو باندې وي اخر کار دې ځان له سوچو کی چې مال په کار دې په خپل دې ځان او باسما او زه د چا انتظار نکوما نو دې دغه فیصله وکي او ځان سره ډیر شي میان جمع کړي هغه راواخلي چې بلا باندې باغ خوري او دې سره سره ځان او به هم راواخلي او نور هم د ضرورت سامان دغه جهاز نه راواخلي او دغه جنې په یو بستر کې راون غاړي او د هلیکاپټر پای دروازه باندې سملي او پتلو باندې شروع شي بلار باندې اورګارډ په ذهن کې صرف یو خبره او هغه دای چې دې جنې له چرته سونه شي نو دې ټایم په ټایم باندې ودرېږي او دغه جنې له اوبو ور کوي او خیال ساتي اورګارډ دغه جنې سره په لار باندې خبرې هم کی خو دغه جنې ولا هیڅ جواب هم نه ورکي ځکه چې بهوش وي اورګارډ داسې ځکه کی چې دې جنې ته چرته داسې محسوس نشي چې زه یوازې یم په دغه ځای کې ساړه ډیر زیات سیوای او وره هم ډیر زیات وریږي او دغه لار هم ډیر زیات ګراني خو دې دا هر څه برداشت کوي او دغه جنې خیال هم ټیم په ټیم ساتي د پوره سات دتلو نرسو د مخه ته یو غر په نظر باندې راشي خو د په نقشه کې ها غر نه نو دې ډیر زیات حیران شي نو دې غواړي چې د غر سر ته اوخیږي او خپل ویني چې خپل نور څنګه لار ده د غر سر ته اوخیږي او کله چې د خپل وګوري نو آل تلار ډیر زیات خولي ډیر زیات خوشاله شي او خپل سامان لومبه د غر سر ته اوخیږي او بیا چې د کله دغه جنې په بر باندې راکاږي نو دغه جنې ډیر زیات درنی او د په بر نشي راکاږلې ډیر زیات کوششونه وکي خو په خطر راخويږي او اخر کار د ډیر زیات کوششونه نو ستودي دا فیصله وکي چې مال په کار د جزوه بل لار باندې لاړ شمه په دغه لار باندې سره دغه هم
چې په کومه لومبۍ لاره باندې به دی ته په هغې باندې به صرف 2 ورځې کلي ته د رسېدو لګېدې، خو اوس په ده ته 15 ورځې لګي. د ده سره بل غم دا دی چې ده ته خوراک هم ډېر زیات کم میلاویږي او د دې سره د سره چې کومه جینۍ ده هغه جینۍ هم وخت تر وخته نوره هم ډېره زیاته خرابېږي. او د ده په ذهن کې بار بار دا خبر راتله چې د دې جینۍ مرګ به ډېر زیات زر وشي. خو دا اورګاډ همت بالکل هم نه بیلي او ځان سره دا فیصله کړي کو هر چلی زه په دې نوې لاره باندې او 15 ورځو کې خپل ځای ته ځان رسوم او د دې سره دا جینۍ به هم زه خپل کور ته رسوم. لږ ساعت د تلو نه وروسته د دغلته یو غار ویني، دی هغه غار ته دننه شي او ځان سره هغه جینۍ هم دننه کړي، دننه د خوراک سامان پوخ کړي، لومبې په خپله وخوري او بیا هغې جینۍ له هم ورکړي. خو د دغه جینۍ حالت په اصل کې ډېر زیات خراب شوي. د دې سره د اورګاډ چولې هم کار پرېښو ځکه چې ګیس پکې ختم شوی او د سره غم نور هم سیوا شوی او د دغلته یوازې کینی او ډېر زیات خپایي چې په ناڅاپه کې دې څه اواز واوري. د دا سوچ کې چې دا چېرته بهر واوره ورېږي او د هغې اواز دی، خو په ناڅاپه کې د سره چې کومه جینۍ ده هغه ټوخي وکړي او د ټوخي د وجې نه دغې بالو ته بار پته ولګي چې دننه څوک دي او هغه په دوی باندې حمله شروع کړي. خو د غار دا سوري ډېر زیات تنګي نو دننه نشي راتلی. دغه بالو دغلته واوره لرکي او ځان له دننه تلو دپاره لاره جوړي. بل طرف ته اورګاډ دا کوشش کوي چې د اور څه څیز وموني او د اور په ذریعه باندې دا بالو ویریږي او دې ځای نه لاړ شي. آخرکار دته یو ماچس غونډه کې میلاو شي او د هغې اور په ذریعه باندې هغه بالو ډېر زیات ویري او هغه بالو د هغه ځای نه وتښتي. لږ ساعت بعد دا اورګاډ بهر راووځي او غیر چاپېره وګوري، خو ده ته پته ولګي چې بالو اوس نشته دی نو دی دغه جینۍ هم راوباسي او په تلو باندې شروع شي. لږ ساعت د مزل نه وروسته په ده باندې واوره ورېدل ډېر زیات شروع شي او دې مخې ته سره څه ایني هم نه، نو دی په دغه ځای باندې کیني او په څه طریقه باندې ځان پټ کړي او دغلته ځان له سملي. لږ ساعت بعد چې کله دغه طوفان ختم شي نو دی راپاسي او دغه جینۍ له د اوبو ورکولو کوشش کوي، خو هغه بالکل اوبه نه څکي او د دې خوله بالکل هم نه کولاویږي. په ناڅاپه کې دغه جینۍ یو ټوخي وکړي او د هغې ټوخي د وجې نه د دې د خولې نه وینه راوبهیږي. دغه نه لږ ساعت بعد اورګاډ ته په ذهن کې دا خبر راشي چې دا جینۍ مړه شوې ده او که مړه شوې هم نه نو دا به ډېر زر مړه کیږي او دې ځان له دا سوچ وکړي چې د مخکې د بوتلو دپاره دې هېڅ ضرورت هم نشته دی. نو دې دا جینۍ په دغه ځای باندې پرېږدي او ځان له مخکې د تلو کوششونه شروع کړي او روان شي. لږ ساعت د یوازې تلو نه وروسته دی دغلته یو غار ته غوځار شي او په هغه ځای کې دی بېهوشه شي. کله چې دی بیا په هوش کې راشي نو ده ته پته ولګي چې د ده خپه په ګټو کې انښتې ده او دی خپله نشي راوباسلی. دی د خپو د رازادولو ډېر زیات کوششونه وکړي خو هغه ګټې ډېرې زیاتې درنې او د دروندوالي د وجې نه د خپه بالکل هم نه راوځي. دی ډېر زیات ویریږي او ځان سره په ژړا باندې شروع شي او ځان له دا سوچ کړي چې زه بس په دې ځای کې مړ شوم. دلته دی دا سوچ هم کړي چې ما چې کومه جینۍ هغه ځای کې پرېښې ده هغه ما ډېره زیاته غلطي کړله او ما له داسې نه و پکار. د دغه نه وروسته ډېر زیات کوششونو د وجې نه د خپه آخرکار راووځي خو دی بالکل ګوټ شوي او د ګرځېدو بالکل هم نه وي. دی په زورونو باندې د هغې جینۍ خوا ته واپس لاړ شي په کوم ځای کې چې هغه جینۍ پرېښې وه او دی چې د هغې خوا ته لاړ شي نو ده ته پته ولګي چې هغه په هوش کې راغلې ده او بالکل ټیک ده. دا اورګاډ دغه جینۍ ته په ژړا شي او د دې نه ډېره زیاته معافي وغواړي او وایي ورته چې زما نه ډېره زیاته غلطي شوې وه. د اورګاډ خپه هم ډېر زیاته خوږي خو دی د هغې باوجود دغه جینۍ په ایسلیج باندې کېږدي او ځان سره روانه کړي. د پوره ساعت د تلو نه وروسته دا اورګاډ دغلته یو هلیکاپټر ویني او ډېر زیات خوشحاله شي او دغلته ماچس هم ولګي او د هغوی طرف ته چغو وهلو باندې شروع شي خو چې د هغوی کله خیال نی نو دی خپل کوټ وباسي او هغې کوټ ته اور ورته کړي خو د دې نه هم دته هېڅ پیدا هم ونه شي او هغه هلیکاپټر په بل طرف باندې روان شي او دی ډېر زیات خفه شي او دغه جینۍ خوا ته راشي او په هغه ځای کې بېبسۍ سره سملي او ځان له دا سوچ کړي چې اوس زموږ کار ختم دی او اوس به موږ دلته مړه کېږو ځکه چې زما سمې هم نه راځي چې د دې ځای نه اپله لاړ شم. خو په ناڅاپه کې موږ وینو چې هغه هلیکاپټر د دوی طرف ته را روان شي او دوی ډېر زیات خوشحاله شي او دوی دواړه بچ کړي او د دې سره دا سټوري ختمه شي. اوس که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک هم کړئ او یو کمنټ خو خامخا وکړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه.